أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. سورة نساء پنځمه سپاره د پنځمې سپارې دویم نمبر آیت مبارک. دینه مخکې آیت کې او د هغې نه مخکې د څلورمې پارې آخري آیت مبارک کې د هغې زنانو ذکر وشو چې کومو سره نکاح کول حرام دي. د هغې پوره تفصیل بیان شو او بیا وفرمایل چې د دې نه علاوه څومره زنانه دي د هغې سره نکاح کول ستاسو دپاره جایز دي، نکاح وکړئ، د نکاح ترغیب یې ورکړه. اوسو د یو کسو د آزادې ښځې سره د نکاح کولو طاقت نه وي، د هغې خرچه اخراجات نشي پوره کولی، نو ده ته اجازت دی چې دی یوه وینځه په نکاح باندې واخلي. او شرعي وینځه هغې ته ویلی شي چې د مسلمانانو کافرانو په منځ کې جهاد وشي او د جهاد په نتیجه کې د کافرانو نارینه زنانه دا قید کړی شي د مسلمانانو په قید کې راشي. نو د هغې دپاره لومبنی حکم دا دی د هغې جنګي قیدیانو چې که چېرې د مسلمانانو نه دغه کافرانو کسان نیولي قید کړي، نو لومبنی حکم دا دی چې د قیدیانو تبادله دې وکړي. دغه کافران نارینه زنانه هغه د کافرانو ته حواله کړي ځکه چې دا د هغې دي او د هغې نه د خپل مسلمانان قیدیان د هغې په بدله کې آزاد کړي. دا لومبنی حکم دی. دویم حکم قرآن مجید کې بل ځای کې الله پاک بیان کړی دی فاما منا بعد و اما فداء، چې دا قیدیان تاسو مفتو کې آزاد کې یا د هغې نه فدیه جرمانه مالی تاوان ترېنه واخلئ. په دې دواړو کې اختیار دی.
چې که دا قیدیان مفت آزادوي نو اختیار دی، او که تاسو د هغې کافرانو نه فدیه اخلئ د دې قیدیانو په بدله کې او د پیسو په بدله کې آزادوي، پیسې ترې اخلئ، ستاسو دپاره هغه مال اخیستل د دوی نه جایز دي. بیا دریم حکم دا دی چې د جنگي قیدیانو تبادله هم نه کیږي او دی مفت هم نه پرېږدي، کافران فدیه او مالی تاوان هم نه ورکوي، نو بیا به دغه قیدیان د مسلمانانو وینځي او غلامان وګرځي. امیر لشکر به دغه وینځي، دغه غلامان دا به مجاهدینو باندې فوجیانو باندې تقسیم کی، او چې چاته حواله شو نو که نارینه ورته حواله شو نو هغه غلام شو، او که زنانه ورته حواله شوله نو دی وینځه شوله، نو دې ته شرعي وینځه ویلی شي. بیا دغه وینځه د مالک دپاره بغیر د نکاح نه هغه جایز ده، خو که بل چاته په نکاح ورکوي نو بیا به د مالک دپاره جایز نه وي، ځکه مالک خپل حق په خپله خوښه باندې په خپل اختیار باندې بل چاته ورکو، نو بل چا سره نکاح وکړه بیا د مالک صرف خدمت کوي، خو د دپاره د هغې نه فایده اوچتول او خپل خواهش د هغې نه پوره کول دا بیا جایز نه دي، ځکه دا اوسو د بل چا حق دی، هغه ته په نکاح باندې ورکړې ده. اوس دغه وینځې سره چې نکاح وکړله نو دا وینځه به ځي د مالک کور ته، دا اوس د یو کس په نکاح کې ده خو دی پابند کولی نه شي ځکه وینځه ده، وینځه خو د بل چا دی، مالک بل څوک دی، نو دا به د هغه کور ته ځي، د هغه ضروریات به پوره کوي، هغه به بازار ته لیږي، د بازار نه به سودا راوړي ورله، د هغه د کور خدمت به کوي، د بهر چې څه ضروریات دي هغه به ورله پوره کوي. دغه وجه ده چې وینځه باندې شرعي پرده هم نشته دی، څنګه چې په آزاده زنانه باندې شرعي پرده ده، دغه پرده دا په وینځه باندې نشته دی، هغه به هم دغه شانتې بهر وځي او بازار ته به ځي، د مالک دپاره سود سودا چې څه پکاري نو هغه به راوړي. نو په دې آیت مبارک کې بیا دې طرف ته اشاره کړې ده چې که تاسو د دې وینځې سره د نکاح نه ځان صبر کې او یا خو د آزادې زنانه سره نکاح وکړې، او که آزادې سره هم طاقت نه او په ګناه کې د مبتلا کېدو خطر وي نو بیا وینځه په نکاح باندې واخلې، ځکه چې هغه به د خدمت کوي د مالک، نو خرچه به هم په مالک باندې، خاوند به د خرچې نه هم آزاد وي. خو هغې کې خرابي به دا وي چې د دغې وینځې کم اولاد پیدا کېږي نو دا به د چاته چې په نکاح ورکړې ده نو دا به د هغه اولاد نه پیدا کېږي به د ده نه، خو دا به د هغه مالک وینځې او غلامان وي، نو آزاد کس دی او د بچی پیدا کېږي هغه د بل چا وینځې غلامان جوړیږي، نو په دې وجه باندې وینځې سره نکاح بهتر نه ده. د هغې طرف ته په دې آیت مبارک کې اشاره کړې ده که دې نه تاسو صبر وکړئ نو دا تاسو دپاره ډیره بهتر ده. او دویمه خرابي پکې دا ده چې دغه وینځه به د مالک د خدمت دپاره بازار ته به ځي، پرده به نه کوي، نو خلق به څه وایي دا د فلاني ښځه ده، وګورئ داسې روانه ده، پردي کور کې د ښځه د ده ده او پردي کور کې پاتې کېږي، یا د پردي کس دپاره چې هغې مالک دی د هغه دپاره د بازار نه سودا وغیره راوړي، نو دا هم د خاوند دپاره د شرم خبره ده. نو په دې وجه باندې د وینځې سره نکاح نه کول بهتر دي، او که ډېر ضرورت وي د آزادې طاقت نه وي او ګناه هم ځان نشي بچ کولی نو بیا ښه خبره دا ده چې دغه وینځه په نکاح باندې واخلي، اگر چې اولاد به د بل چا وینځې او غلامان جوړیږي او کم از کم دی به د ګناه نه په هغې کې بچ پاتې شي. دویم حکم د وینځې دپاره که په هغې باندې بدکاري ثابت شوه، څنګه چې مخکې د آزادې زنانه دپاره حکم بیان کړی و چې 4 ګواهان پې پیش شو یا هغه نارینه زنانه په خپله د ګناه اقرار وکړو، نو بیا په دې وینځه باندې نیم شرعي حد دی. په عام آزادو زنانه یا آزاد نارینه چې شادي شد دی د هغې دپاره رجم سنګسار کېدل سزا ده، او چې غیر شادي شد دی نو د هغې دپاره 100 کوړې ده. دلته د وینځې دپاره سزا نیمه ذکر کړې ده، نو د رجم سزا د سنګسار کولو سزا هغه نه نیمیږي، نو دې نه معلومه شوه چې د رجم او د سنګسار کېدلو سزا د وینځې دپاره نشته دی، د هغې دپاره به کوړې وي او کوړې به هم نیمې وي، یعنې چې 100 کوړې د آزادې ښځې دپاره دي نو د وینځې دپاره به 50 کوړې سزا وي. که دا جرم په هغې باندې ثابت شو نو هغې ته به 50 کوړې سزا ورکولی شي. دا د دې آیت مبارک په آخري حصه کې دا خبره ذکر ده. همدغه
سزا بیا د غلام د پاره قیاس کړی دی په وینځه باندې چې وینځې د پاره نیمه سزا ده، نو د غلام د پاره بیا که هغه باندې جرم ثابت شو نو د هغه د پاره به نیمه سزا وي. نو که غلام وینځه شادی شده وي به 50 کوړی وي، او که غیر شادی شده وي به 50 کوړی سزا هغې ته په دې جرم باندې ملاویږي. ومن لم یستطع، او د چا چې طاقت نه وي طولا د قدرت د آزاد ښځې سره د نکاح کولو، منکم ستاسو نه طولا د قدرت او د طاقت د آزاد ښځې سره اینکح المحصنات المؤمنات، اینکح دا چې د نکاح کی المحصنات د آزاد زنانه سره المؤمنات چې مؤمنه وي. مؤمنه آزاد زنانه ځکه د کافر او مشرک سره نکاح جایز نه ده، او د عیسایانو سره د یهودانو سره نکاح جایز ده، او په دې شرط باندې چې هغې په خپل آسماني کتاب ایمان وي، د هغې په خپل پیغمبر باندې ایمان وي، په الله پاک باندې ایمان وي، په آخرت ایمان وي. دی وخت کې چې کوم یهودیان عیسایان دي نو د دې په خپل آسماني کتاب ایمان شته دی، نه په الله باندې ایمان شته، نه په آخرت باندې ایمان شته، نه په خپل پیغمبر ایمان شته. لہذا په دې وخت کې د یهودانو عیسایانو ښځې د نکاح نه ځان بچ ساتل پکار دي، ځکه چې د هغې مقصد په دې کې دا وي چې دا خاون هم د باندې هم دین اسلام پرېږدي، دیم هغه یهودي او عیسائی جوړ کړي، او که خاون کامل ایمان والا دی د باندې د هغې محنت کامیابیږي نه، نو کم از کم چې کوم بچی پیدا کیږي هغه به د مور په تربیت کې وي، نو هغه به مسلمانان نه جوړیږي بلکې هغه به یهودیان عیسایان جوړیږي. نو په دې وجه باندې د اهل کتابو زنانو سره د نکاح نه په دې وخت کې ځان بچ ساتل پکار دي. او دغه شان آزاد مؤمنانې زنانه هغه په کورونو کې زړې شوي بغیر د نکاح نه، نو چې مسلمانه زنانه په کور کې موجود ده بغیر نکاح، نو د هغې په مقابله کې بیا د کتابي سره د یهودي ښځې سره یا د عیسائی ښځې سره نکاح کول دا د مسلمان د شان سره مناسب نه دي. نو چې د آزاد ښځې سره د نکاح کولو طاقت نشته دی، فمما ملکت ایمانکم، فمما نو د هغې وینځو سره نکاح وکړئ ملکت ایمانکم چې مالکانې ګرځېدلې دي خلاصونه ستاسو، ځکه امیر لشکر به په خلاص باندې اونیسي غلام یا وینځه، او چاته چې حواله کوي نو هغه ته به په خلاص کې حواله کړي یا زباني ورته ووایي، خو دا د ملکیت وګرځېده د ده وینځه شوله، نو د دپاره بغیر نکاح هغه استعمالول هغه جایز دي، او که بل چاته ورکوي نو بیا به نکاح مقرر کوي، نکاح به کوي، په هغې کې باقاعده ګواهان ایجاب و قبول، او په هغې کې به مهر مقرر کوي، نو هغه مهر به حق وي د دغې وینځې. من فتیاتکم د وینځو ستاسو نه المؤمنات چې مؤمنې دي، یعنې که وینځه اخلی په نکاح باندې نو هغه د یهودانه عیسایانه نه بلکې هغه د ستاسو دپاره مسلمانه وینځه وي. والله اعلم، الله پاک عالم دی. مثلا یو وینځه راغله د یو مسلمان وینځه جوړه شوله هغه کافره ده او بیا مسلمانه شوله، نو هغه مسلمانه وینځه هغه د مالک د پاره بغیر نکاح جایز ده، او بل چاته په نکاح هم ورکولی شي، او که مسلمان هم نه ده، یهودی هم نه ده، عیسایان هم نه ده، او کافره ده، مشرکه ده، نو د وینځه ده او نه د پاره جایز ده، او نه د بل چاته په نکاح باندې ورکولی شي، ځکه د کافر ښځې سره نکاح جایز نه ده. والله اعلم، الله پاک هغه عالم دی بی ایمانکم په ایمان ستاسو، ستاسو ایمان پیژنې چې دا په کومه درجه کې دی. بعضکم بعضې په تاسو کې من بعضن د بعضې نه پیدا دي، نو که وینځه ده نو دا هم د الله مخلوق دی، که غلام دی دا هم د الله مخلوق دی، او که آزاد نارینه دی او که زنانه ده نو دا ټول د الله مخلوق دی، و دې سره انساني نسل په دنیا کې زیاتېږي. نو نکاح تاسو وکړئ، فنکحوهن نو تاسو نکاح وکړئ د دغې وینځو سره باذن اهلهن په اجازت د مالکانو د هغې،
د هغې د مالک د اجازت نه بغیر د هغې چا سره نکاح جایز نه ده. یعنی وینځه خود مختاره نه ده چې هغه په خپل اختیار د چا سره نکاح وکړي یا پټ په پټه باندې د مالک د اجازت نه بغیر نکاح وکړي، دغه نکاح هم صحیح نه ده. چې مالک ورته اجازت ورکو، د چا دپاره اجازت ورکو، د هغه سره به نکاح جایز وي. که مالک اجازت نه دی کړی نو نه په خپل اختیار چا سره نکاح کولی شي، نه بل څوک پټ په پټه په نکاح اخیستی شي، ځکه د مالک اجازت پکې دلته شرط ګرځولی دی. بیا د هغې مهر مقرر پکار دی. نو د هغې مهر به هم د عامو زنانو په مقابله کې کم مقرر کیږي. وآتوهن او ورکې تاسو دغې وینځو ته اجورهن مهر د هغوی چې کم مقرر شوی دی بالمعروف په ښه طریقه باندې. هغې کې ورسره ظلم زیاتی مه کوئ چې دا خو وینځه ده او مهر نه ورکوم، مهر د هغې حق دی ځکه تا په نکاح کې اخیستې ده. او مالک دپاره چونکې بغیر نکاح جایز ده نو د هغه دپاره مهر مقرر کول نشته دی، ځکه نکاح نشته دی نو مهر پکې هم نشته دی. محصنات په داسې حال کې چې دا د نکاح په قید کې راتلونکي وي. د نکاح مقصد هغه د نکاح په قید کې راتلل مستقل نکاح کول وي. غیر مصافحات او نوی دوی خپل شهوت ختمونکي او کمونکي، دې دپاره نکاح نه کوي. ولا متخذات او نوی دغه وینځي پټ په پټه باندې نیونکي اخدان د خپلو یارانو دوستانو، چا سره آشنایي او د ګناه تعلق نه بلکې د نکاح تعلقي وي. فاذا احسننا هر کله چې دی د نکاح په قید کې راشي، چا سره نکاح وشوه د دې وینځي، فان اتینا نو که چېرې دی راتلو کړل بفاحشة د بې حیایۍ په کار باندې، د زنا جرم په هغې باندې ثابت شو، نو که په نکاح کې ده او که بغیر نکاح ده، نو په دواړو صورتونو کې په دې باندې شرعي حد شته دی. فعلیهن شته دی په دغې وینځو باندې نصف ما علی المحصنات، نصف نیمه سزا ما د هغې سزا علی المحصنات چې په آزادو زنانو باندې مقرر ده. نو په آزادو زنانو چې واده شوي نو رجم دی، او چې واده شوي نه نو د هغې دپاره 100 کوړۍ سزا. نو چونکې رجم سزا نیمیږي نو چې نیم بدن دی رجم شي او نیم دی روغ پاتې شي، داسې ممکن نه ده. نو په دې وجه باندې د رجم سزا د دې دپاره نشته دی، د دې دپاره د کوړو سزا ده. نو دلته نصف حرف لفظ ذکر کړی دی چې نیمه سزا ده. نو آزاد زنانه دپاره چې غیر شادي شده ده هغې 100 کوړۍ سزا ده. نو د وینځې دپاره 50 کوړۍ شوه. نو که دا وینځه شادي شده ده او که غیر شادي شده ده، په دواړو حالاتو کې د دې باندې جرم ثابت شو نو 50 کوړۍ سزا به ورته میلاویږي من العذاب د سزا نه. چې آزاد ښځې ته 100 کوړۍ میلاویږي، د دې وینځې ته او د غلام ته به 50 کوړۍ سزا ورکولی شي. ذالک دا حکم چې د وینځې سره نکاح وکړه لمن د هغه چا دپاره دی خشیه العنته چې دی یریږي په ګناه کې د واقع کېدلو نه، منکم په تاسو کې چې دی وایي آزاد ښځې سره مې د نکاح طاقت نشته دی او که وینځه په نکاح باندې اخلمه ناخلمه نو په ګناه کې به واقع شمه، نو دا دې کس ته بیا اجازه شته دی چې دی وینځه په نکاح باندې واخلي. وان تصبروا اوس وایي چې دا وینځه په نکاح باندې اخیستل ستاسو دپاره بهتر نه دي. که تاسو صبر وکړئ شئ خپل نفس په خپله قابو کې وساتئ او د وینځې سره هم نکاح ونه کړئ، خیر لکم نو دا ډېره غوره او بهتر ده ستاسو دپاره. والله غفور الرحیم او الله پاک ډېر بخونکی او ډېر مهربانه دی. ومن لم یستطع منکم څوک چې طاقت نه لري په تاسو کې طولا د قدرتو ان ينكح المحصنات المؤمنات، د دې خبرې چې دی په نکاح باندې واخلي آزاد مؤمن زنانه، د دې طاقت نشته دی. فمما ملکت ایمانکم نو بیا هغه وینځې واخلئ چې مالکان یې ګرځېدلي دي ښي لاسونه ستا، تاسو یې مالکان ګرځېدلي یې. مما من فتياتکم المؤمنات د هغې ستاسو وینځو نه چې هغه مؤمنې دي، نو بیا هغه په نکاح باندې واخلئ. والله اعلم الله پاک ښه عالم دی بی ایمانکم ستاسو په ایمان باندې. بعضکم من بعض بعضې په تاسو کې د بعضې نه پیدا دي. فانکحوهن تاسو نکاح وکړئ د دې وینځو سره باذن اهلهن په اجازت د مالکانو د هغې. وآتوهن ورکړئ هغوی ته اجورهن مهر د هغوی بالمعروف په نیکه طریقه باندې. محصنات
په داسې حال کې چې دی د نکاح په قید کې راتلونکي غیر مصافحات او خپل شهوت کمونکي نه وي، دې دپاره نکاح کې نه راځي. ولا متخذات اخدان او نه پټ په پټه باندې چا سره آشنایی کوونکي او تعلق ساتونکي، د ګناه تعلق هم چا سره نه ساتي. فاذا احسننا هر کله چې دی د نکاح په قید کې راشي، وینځه په نکاح شوه چاته، فان اتینا نو که چېرې دی راتلو کې بفاحشة د بې حیایۍ په کار باندې، فعلیهن شته دی په دوی باندې سزا، نصف ما نیمه د هغې سزا علی المحصنات چې په اصیلو په آزادو زنانو باندې ده، من العذاب د سزا نه. 100 کوړې سزا په آزاد زنانه ده، نو وینځي او غلام دپاره 50 کوړې ده، که شادي شد دی که غیر شادي شد دی، دواړو دپاره یو حکم دی. ذالک دا حکم او دا اجازت د وینځ سره د نکاح کولو لمن د هغه چا دپاره دی خشیه العنته چې هغه یریږي په ګناه کې د مبتلا کېدلو نه، منکم په تاسو کې، نو بیا د وینځه په نکاح واخلي. وان تصبروا او دا چې تاسو صبر وکړئ د دې نه، دا وینځم په نکاح وانخلئ، دغه شان صبر او برداشت نه کار واخلئ، خیر لکم نو دا ډېر غوره او بهتر دي ستاسو دپاره. والله غفور رحیم، الله پاک ډېر بخونکی او ډېر مهربانه دی. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين.